په هر حال کې د دې علماو سره تعاون هغه جاري ساتو د دې علماء کرامو مرسته وکړو د دې علماء کرامو سپورټ وکړو د دې علماء کرامو په هر وخت کې ملا به مضبوطو نو دا بل دغه نعمت شکریا شي دویمه خبره قرآن دا یو عظیم الشان کتاب دی دا یو لوی کتاب دی دا یو بابرکته کتاب دی او چا چې د خپل سینې سره لګولې دی چا چې دې احکامات په خپل ژوند کې راوستي دي داغه په ژوندۍ کې انقلاب راغلی دی داغه په ژوندۍ کې بدلون راغلی دی داغه په ژوند کې تبدیلی راغلی ده نن چې مسلمان هغه در بدر خاورې په سر دی مسلمان ورځ په ورځ باندې سره د اکثریت باوجود په ټوله دنیا کې مغلوب دی د موت قرآن شاته وځولی دی موت قرآن صرف د جماعت او د مدرسې او د طاق پورې محدود کړی دی موت قرآن او دغه احکامات په خپل ژوند کې راوستلو ته تیار نه دی د دې د وجې نه نن مسلمان سره د اکثریت باوجود سره د وسایلو او سره د زرخیز ځمکې نن چې کوم دی مسلمان مغلوب دی